کلی خلکو یو زیری اعلان واورئ. باچا سلامت اعلان وکړو چې څوک ماله داسې درې پوښتنې وکړي چې هغه باچا سلامت جواب نه کړي، هغه ته به باچا سلامت خپله لور ورکوي. که پوښتنې جواب کړي نو سر پکې قلم کېږي. څنګه راغلی ځوانه؟ غواړم چې تا لور سره واده وکړم. وکړه زمانه داسې یو درې پوښتنې چې هغې پوښتنو کې زه بند شم. یوه خبره بله ده، که چېرته مې ستا درې پوښتنې جواب کړې نو سر دې قلم کېږي. پوښتنې دې کوه ځوانه. باچا صاحب اوله پوښتنه مې دا ده، دوه او دوه نیمې او په باندې څلور نیمې څو کېږي؟ بچی دا کېږي په باندې نه، سر ته قلم کا. څنګه راغلی ځوانه؟ غواړم چې تا لور سره واده وکړم. زما له یو درې پوښتنې وکړه، که ما ستا درې پوښتنو ته ځواب ورکړو سر به دې قلم کېږي. باچا صاحب هغه چیز دی تاسې ورته ووایه سلام علیکم، هغه ورته وایي یو کارت راولېږه. دا د فیسبوک جعلي آی ډي ده، دا برید نسې کاږني دي بچی ستا د عمر کرته پې مصرف کړی. سر قلم کا. څنګه راغلی ځوانه؟ غواړم چې تا لور سره واده وکړم. پوښتنې دې کوه ځوانه. باچا صاحب هغه چیز دی چې لون یې یو ماني، چې وچ یې دوه ماني، چې اوس ورته کې درې ماني. ته په یو کې کامیاب شوې، ته دې بله پوښتنه وکړه. د افغانستان هغه کوم ولایت د څه ټکی پکې نشته؟ زه باچا یم، څه توکه نه یم، دا لوګر ولایت دی. پوه شوې؟ سر ته قلم کا. څنګه راغلی ځوانه؟ باچا سلامت. زه خو داسې کار ده نه، دوه پیرې مخکې نه ده، دوه پیرې باچا اته غوندې یو دوه دانې نور بچیان ول، هغه اوس په خدای چېرته یي، هغو نه مې هم دوه دانې نورګانې ګټلې دي. ګوره خبر مې کړې، پوښتنې درنه کومه، که جواب دې نه کړې ګوره لور به راکوې. دوه مې ګوره مخکې هم بچیانو نه ګټلې. صحیح ده؟ پوښتنې دې کوه ځوانه. باچا سلامت اوله پوښتنه خو ما دا ده که نه، چې یو کیلو زردالو په 4 روپۍ واخلې نو زړي به په 100 روپۍ اخلې. څنګه به زړي ده؟ که په زړي باندې څه شی دا یو پوښتنه ده، زه به بیا جواب درکړم. دا څنګه پوښتنه ده؟ نشي جوابولی 5 روپۍ کې. نه تا خو په دغه مې مغزه خلاص نه شو. ماتې دې ومنله، بس منلې ورته وویل مخکې ځه. بیا مې پوښتنې ته اماده شه. ښځې خپل خاوند ته وویل ستا بچو زما بچو یې مونږ بچي ویل. دې جواب راکړه. ستا بچو زما بچو د هغې بچو بچي وه. باچا صاحب په ما ناوخته ده، جوابونه یې زر راکوه به، زه ډېر کارونه لرم. ولاغه چې په زندګۍ کې مې اول ځل داسې پوښتنه واورېده. نه لري جواب، تسلیم شوې. اخرین درېیمه پوښتنه ده، ته لاړې مور او پلار ته ورغلې، 50 روپۍ دې له مور واخیستې، 50 روپۍ دې له پلار واخیستې، بازار ته لاړې په 19 روپۍ دې کلم واخیسته، 3 روپۍ دې سره پاتې شوې، 3 پیسې سره پاتې شوې، 1 روپۍ دې مور ته ورکړې، 1 دې پلار ته ورکړې، 1 دې په جیب کې کېښوده. د مور څو قرضدارۍ شوې؟ 9 څلوېښت. د پلار 100 روپۍ قرضدارۍ شوې؟ 9 څلوېښت. 9 څلوېښت او 9 څلوېښت څو کېږي؟ 98. 98. او 1 روپۍ تا سره ده؟ دی 99. 1 روپۍ کومې خواته لاړه؟ ورګرې دا زه کوم شش پنج کې واچولم، دا څنګه پوښتنې کې؟ ماتې دې ومنله. ځوان همداتې لایق یې، ما لور غوښته چې تا غوندې ماهره سړي ته یې ورکړم، خو زه دا یو خبره پرېږده دا که نه، دا پوښتنې راته جواب که. د پوښتنې ته جواب که؟ دا پوښتنې راته جواب که. اولې پوښتنې جواب خو دا ده چې زړي له زردالو قیمته دي. که چېرته 4 کیلو زردالو واخلې او زردالو زړي سره بیل کې، نو تقریبا 3 حصې به زردالو یو حصه به زړي. هلته 4 کیلو زردالو قیمت 14 او زړي کیلو په 8 روپۍ درته تمام شول. پوه شوې؟ سر دې خلاص؟ سر مې خلاص. اوس ته دا بله دغه وکړه. دویمه پوښتنې جواب خو داسې ده که نه، دومره ته پاچا یې، دوی ته دې ګوره یو نیغ ده داسې پټ لکه مایپر ته یو کته په هغه کې. دا ادبي مه کوه، جوابونو ته پوښتنې ورکړه. پاچا صاحب ګنینې تر کومه بیا؟ نه خو ګوره، کونډه مېرمن او کونډ خاوند سره واده کړی ده؟ کړی ده. کړی ده که نه؟ دې مخکې هم بچي ول سره، نو دا خو
دغه کوم چې زاړه بچان یا خاون نول هغه د خزې نه دي کړی دا خو خاون بچان شو او او کوم بچان چې دغه پخوا له خزې ولا خو د خاون نه ولا خو د خزې ول کنه نو کله چې نوي بچي پیدا شي چې ما بچو تا بچو د مونږ بچي وای سر دې خلاص او دا درېمه پوښتنه سر دې یو برید دی نیغ دی یو برید دی کاته ستا د بریتو سره څه کار دی پوښتنې جواب کوه کني سر دې قلم کوم پښتنې مې ته جواب کړ داسې خوشې دي دوه ونې مې مخکې هم ګټلې دي شابه چور ده پوښتنې جواب یو به بل هم ګټم یو به بل هم ګټم ښه تکړه شه درېیمې پوښتنې جواب درکم او د درېیمې پوښتنې جواب خو دغسې د باچا سلامته چې د 1 روپۍ کومې خواته لاړه که نه او. دې جواب زه تا ته نه درکو ولې دا په غوږ کې ته دا د ملګري په کمنټ کې وایي داسې د دې پوښتنې جواب ته چاته به وایې نه نه ویم آفرین ته لایق زما د لور ما ویل چې اوس باچا صاحب په ما ناوخته ده زر په دوه کوه لږ صبر وکړه ته خو بیخي ورخطا یې ډېر کارونه لرم باچا صاحب ښه امین دعا دې خیر خیر